د نوبل جایزې ګټونکي پښتنې ملالۍ ته یو ځل بیا ولې پښتانه غوسه شوي دي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د نوبل جایزې ګټونکي پښتنې ملالۍ یوسفزۍ په خپلو تازه ټویټري پیغامونو کې د امریکا له تورپوستو له لاریون کوونکو څخه ملاتړ کړی ده. پښتنې ملالۍ یوسفزۍ چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده په خپل وروستي ټویټ کې د امریکا د تورپوستو له لاریون کوونکو څخه ملاتړ کړی ده چې په لر او بر افغانستان کې د پښتنو له توند غبرګون سره مخ شوې ده. نوموړي وروسته له هغه د امریکایي لاریون کوونکو څخه په ملاتړ په خپله ټویټر پاڼه 3 ټویټونه وکړل چې تېره اونۍ د یو سپین پوستي پولیس لخوا یو افریقایي اصله تور پوسته امریکایي په عام محضر کې تر شکنجې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. له همغه وروسته د امریکا ټول تور پوستې راپارېدلې دي او تر ګڼو شعارونو لاندې چې موږ عربان نه یو چې مو وژني او غږ پورته نه کړو خپلو قهرجنو لاریونونو ته دوام ورکړی ده. د نوموړي په ټویټر ګڼو پښتنو او د نظر خاوندانو تبصرې کړې دي او د نوموړي لخوا د پښتون پر وړاندې د نوموړي توپیري چلن غندلی ده. د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مشرتابه ټیم غړی علي وزیر په ملالۍ یوسفزۍ باندې نیوکه کړې ده چې د پښتنو لپاره ولې غږ نه اوچتوي. ښاغلی وزیر د ملالۍ ټویټ بدرګه کړی او ورسره لیکلی دی ښه سمه ده د تورپوستو د ژوند موضوع ده خو د جنوبي اسیا د فاشیستانو لخوا د پښتون او بلوچ په څیر د اقلیتونو په نښه کول او وژل څنګه د امریکا په څیر پیښې دلته د ورځې 10 ځله کیږي. نوموړي په پیغور اندازه ملالۍ ته اشاره کړې ده چې دا بېطرفي ده او که حقیقت د یادونې وړ ده چې په کوزه پښتونخوا کې د ترهګر سالار ISI لخوا وخت ناوخت پښتانه مشران په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي. په دغه خونړۍ خاوره باندې په تیرو څو کلونو په زرګونه پښتانه شهیدان شوي او یا هم بیخي ترید هم دي. په دې وروستیو کلونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره د حق نارې پیل کړې دي چې ډیر وخت د همدې غورځنګ مخکښ مشران هم د پاکستان د څارګر ادارې تر برید لاندې راځي چې تیره میاشت د عارف وزیر افغان شهادت یې وروستۍ پیښه بلل کیږي. د ملالۍ ټویټ ته یو شمېر نورو پښتنو هم غبرګونونه ښودلي دي. د شریف پاچا په نوم یو کس ورته لیکلی دی د پښتنو ژوند هم یو مسله ده که ته خپلو پښتنو ته درناوی نه لرې ته نورو انسانانو ته درناوی نشي لرلی. تر هر څه د مخه باید د هغې خاورې په هکله فکر وکړې چې ته یې اوسنی دریځ ته رسولې. د سمیرا نوري په نوم یوې بلې ټویټر کوونکي ورته لیکلی دی زه فکر کوم د پښتنو ژوند بیخي ارزښت نه لري ځکه له تا مې کله هم د پښتنو د وژنو پر وړاندې کوم څه نه دی اورېدلي. په ملالۍ یوسفزۍ باندې وخت ناوخت ورته نیوکې کیږي او یو شمېر پښتانه خو یې وار له مخې د پاکستان د څارګر ادارې اجنټه بولي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړمه.